نو کنن موږ تاسې په دې قرآن په دې کتاب آسماني باندې پورا خلق عمل کړی وای لکه څنګه چې دنیا ته قرآن کریم راغی ولوستل شو جنات هم واورېدل چې دا څه دي دا یو داسې کتاب راغلی دا چې دا پخوا موږ نه واورېدلی هغه و چې څنګه د ایمان راوړ څنګه دی هغه د دین او د اسلام د هغه نه ګټه استفاده وکړه موږ نن دیني زده کړه ته باید په هغه سترګه په نظر وګورو او چې موږ څه په کتاب کې دی آسماني کتاب کې په قرآن کې څه احکام ورغلي دي په دې ټولو باید اعمال وکړو او په ټولو ته موږ توجه وکړو راتلونکي دا ځوانان نن موږ ماشومان دي راتلونکي د موږ د نظام د وطن مشران دي بیا دا د وطن سرمایه ده همدا د وطن آینده ټول د نظام او د ملت جوړونکي دي دا موږ په هغه علوم چې هغه اسلامي علوم دي ورسره عصري علوم دي په هغه څه باندې چې الله ورته د انسان د ټولو نه لومړی د ده علم د زده کولو دپاره موږ ته الله سترګې غوږونه خوله راکړي دو او د هغه دپاره په وجود کې هغه څه چې دا ټول کنټرولوي چې د ټول نه لومړی مقام ځای دی سر دی ځکه چې الله دغه شیانو دپاره همدا شیان چې دوی ضرورت ته دی ورکړي دي موږ که دا په صحیح طرز سره استعمال کړو د نه استفاده ګټه وکړو نو انشاءالله موږ به د آینده دپاره هغه څه چې خدای موږ ته په حکم کوي په قرآن کې هغه به موږ ټول د دې دپاره چې آینده چاته محتاج نه شو په موږ څوک بیا تجاوز ونه کړي او څوک موږ ته سترګې ګوښتنډنه ونه کړي که موږ په دې کتاب کې پوره په دقت سره عمل وکړو او د دې نه زده کړه وکړو هیڅوک بیا نشي کولی چې موږ په ملت باندې څوک تجاوز وکړي او یا موږ ته ګوښتنډنه وکړي نو د دې دپاره پکار ده چې موږ ټول زده کړئ ټول هغه څه چې کومې نیمګړتیا په موږ په ادارې زده کړې کې شته په مکاتب پوهنتون یا اسلامي علمي مرکزونه باید موږ دغه ته توجه وکړو دا په د خپل ملت په د خپل قوم کې پوره کړو او دې نه بچ کړو نور دغه خپل اسلحه د خپل محصولین چې د دې عقیده او د دې نظریات د دې حرکات سکنات د غرب او د شرق په لاس کې ورنه کړو نور باید دې ته د پای ټکی کړو هر هغه علم چې په قرآن کې دی یا موږ په کوم شي ایمان دی هغه دپاره باید دلته موږ کوشش وکړو چې دوی ته پوره زده کړې دپاره زمینه برابره کړو الحمدلله افغانان په هر شي پوه دي په ټوله دنیا کې الحمدلله موږ ښه علمي قدرونه لرو موږ باید دا قدرونه راټول کړو د دې نه باید استفاده وکړو دغه وطن نن نه باید ختم کړو دې ته د پای ټکه کړو چې دا پوهنتون دی دا مکتب دی دا مدرسه دو دا محصل دی دا طالب دی نه موږ باید په یوه باندې دا ټول د یوه علم نه د یوه دین نه د یوه مدرسې نه د یوه پوهنتون نه د یوه مکتب نه باید موږ د دوی په منځ کې دغه وطن ته نور ځای د دغه نفاق دا تخم چې دنیاوال شنلی دی دا باید ختم کړو دلته موږ واحد زده کړئ چې موږ عصري علوم زده کوو موږ باید دیني علوم زده کړي وي که یو سړی انجینرو دکتورو پروفیسر ووځي هغه باید عالم شیخ مفتي د قرآن حافظ وي موږ که یو مدرسې نه عالم مفتي شیخ ووځي هغه باید دکتورو انجینرو پروفیسور وي هغه باید په دې باندې چې دا یو څه زده کولی شي الحمدلله دا ټول زده کولی شي مشکل په دې ځای کې دی چې موږ ته دنیاوالې دوه طبقې دي په یوه دین په یوه کتاب کې دوه لارې او یو تفرقه یې اچولې دي موږ باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه خپل نسلونه د آینده دپاره موږ په خپله عقیده د اسلام په سپېڅلي دین او په د خپل کتاب باندې دی ورځو او د خپل ملک د جوړونې د اقتصاد د زراعت او د دفاع
دا ټول شیان موږ په ټولو هغه کې باید موږ خپله اکتفا وکړو او خپل خلک دې ته وهڅوو چې دا موږ خپل ملک بسیا شي. موږ چې نن دلته څومره زراعت ته ضرورت لري د ټولو نه لومبی هیڅ شي ته ډېر ضرورت نه لري. اول زراعت باندې باید موږ چې د خپل وطن آباد کړو. هر سړی نن کولی شي چې نیالګی یوه ونه لکه کړي او دا د ټولو مسلمانانو د خدمت د اسلام دپاره د مسلمانانو دپاره آینده صدقه جاریه ده. نن موږ تاسې کولی شو چې په اقتصاد کې منډه وکړو چې د خپل اولاد د غریبانو د مؤسسې لاس د نوینه د محتاجۍ نه خلاص کړو. موږ تاسې کولی شو چې نن هغه اسلحه چې دښمن موږ په ویروي او موږ هغه نن چې بیت المقدس د دی د زور واقعي لاندې دی که کاشکې دغه اسلحې دا د مسلمانانو او اسلامي دولتونه او دغه دا قرباني کړې وای دا نن په واحدو قیادت وای د دی په اتحاد و وحدت او په خپل امکانات دی عقیده لرلی نو نن به هیڅ کله موږ هغه بیت المقدس د کفارو د یهودو نصاراو لاس لاندې نه راتو نه به هیڅ کله په افغانستان یا په اسلامي دولتونو چا تجاوز کوو. خو لویه وجه دا ده چې موږ هغه څه چې الله په قرآن کې ورته فرمایي چې وعد لهم استطاعتم تاسې اسلحې زده کړئ تاسې اسلحې واخلئ تاسې هغه استعمال کړئ د خپل دفاع په خاطر باندې که موږ په دې باندې عقیده کلکه ولرو په دې عمل کړی وای او دا باندې کار وکړو هیڅ کله به موږ د دښمن بیا بری ونه مومي. انشاءالله زه اطمینان درکړم نن بعد موږ تاسې هغه څه چې خدای امر کړی دی چې تاسې اسلحې او تاسو خپل قوت تاسو خپل امکانات په کار واچوئ جوړې کړئ زده یې کړئ د خپل اسلام د خپل وطن د خپل ناموس د خپل خاورې د خپل عنعنات بیا موږ تاسې الحمدلله کلکه دفاع کولی شو. نو د دې دپاره په کار ده اوسو چې موږ د خپل آینده نسل دپاره داسې څه کړنلارې او داسې اداري او داسې اصولي لارې چارې ولټوي چې کوم شی دی چې موږ ملت بیا د نورو دنیاواله محتاج نشي او د نورو د اسارت او یا د موږ عقاید یا د موږ نظریات هغه چې اسلامي دي ادر نه وانخلي د موږ په خلاف استعمال نه کړي. افغانستان څو پیړۍ په یوه پیړۍ کې 3 حملې چې شوي دي دا هم د دغه ځوانانو د داسې خلکو استعمال د وجې نه چې هغه یې هلته روزلي دي هغه په اصلي دیني اسلامي علم باندې دلته نه دي پوه کړي. هغه چې کله لاړو هغه نه دی اسلحه جوړه کړه هغه نه دی بم جوړ کو هغه نه دی په ځای د دې چې افغانستان ته علم راوړي آبادي راوړي سوکالي راوړي افغانستان ته وحدت او د زراعت یا د اقتصاد په باره کې د همکاري ګډ کارونه پلانونه راوړي بلکې د افغانستان ته 2-3 شیان راوړو د دې په ځای چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي دې په ځای چې په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم درود وایي هغه په ځای به دی په لیلن درود ویلو دغه په ځای چې محمد صلی الله علیه وسلم نوم واخلي هغه په ځای به دی هورا ویلا. نو نن موږ هغه څه چې موږ تالته موږ کوم شي دپاره موږ دا خلک روزو یا یو آینده نسل دپاره روزل پکار دي نو هغه دنیاواله د دې په ځای باندې چې موږ قرآن یاد کړو د قرآن په ځای کارګر بازګر ورته ښودل چې بسم الله وایي هغه په ځای باندې بازګري ورته ښودله چې دلته موږ د وحدت د اسلام بنیاد ورته جوړ کړو هغه کې نقطه‌ای دموکراسي ورته ښودله په هغې کې شراب او کباب ورته ښودلو چې موږ په الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د هغه د خلق د ارشادات مطابق دی ته موږ خپل زده کړه وکړو د هغه په ځای باندې دی دلته جنګ بربادي نابودي نفاق ظلم وحشت بمبار دا یې راوړل دلته یې وغورځول. اوس هم که موږ په دې باندې کلکه د دې نه باید مو دا د ټولې ادارې نه د اسلامي امارت د اسلامي هغه زده کړې
ریاستونه یا وزارتونه لوړ زده کړې نور تخنیکي زده کړې والا او مدارس اسلامي مرکز ټول نه دا غوښتنه ده چې موږ امداد دې ته ټولو ته توجه وکړو موږ د افغانستان د آبادۍ په ځای د الله او د نړۍ تکبیر په ځای دوی ته دغه لاره بیا خلاصه نه کړو چې دوی بیا د قرآن په ځای دی او د الله او د رسول الله سیستم په ځای دی د محمد مصطفی سیستم په ځای دی چې موږ درود وایو دوی په لیلینو او په پاپ او یا په دوی کوپري شعارونه مې دی په دیموکراسۍ په نقطه‌یي مې دی بیا دا اولادونه نسل خدای ماکه په خپل لوی لاس دوی ته ورکړي او دوی د بربادۍ کاندې ته وغورځوي نو دې نه باید په ټوله کلکه مبارزه وکړو او د دې نه کلکه دفاع وکړو چې په هېڅ قیمت باندې دوی ته نوره د دې ضرورت پیدا نه شي چې موږ اولادونه بهر ته لوړ شي هلته زده کړې وکړي بیا هغه زده کړې غیر اصولي غیر انساني غیر اسلامي د افغانانو د عنعنات د کلچر د ټولې شاعر د اسلام سره اکثره په ټکر کې وي نو کوشش پکار دی چې موږ دلته بنیادي کار وکړو او داسې روزنه وکړو چې هغه روزنه د افغانستان د اسلامیت او د عنعنات سره مؤثره وي او د دې په هیڅ قسم باندې آینده باید موږ بل چاته خپل اولادونه وار نه کړو بله خبره مې دا ده چې الحمدلله دا د زده کړې مرکز دی او دغه نن د یو افغان د یو اسلام د یو وطن موږ تاسو ټول ورونه یو موږ تاسو وینو چې په ملکونه میلیونونه مهاجرین په بهر کې پراته دي هغه روان دي مختلف مسایل مشکلات سره مخامخ دي باید هغه ورونو ته موږ په هر بخش کې دا موږ غوښتنه د اول د زده کړې چې دوی ته وړیا زده کړې دپاره ځایونه ورکړي په ټولې هغه مراکز چې هغه دینی دی او کاسري دي دوی ته د زده کړې نیمګړي تعلیم دپاره خپل پانتون په خپل مکاتب په لیسې او په مدرسې کې جلب کړي او دوی ته ځای ورکړي یوه خبره دویم څومره امکانات وي تخفیف ورکړي دریم دا هغه چې څوک په دوی کې ښه قدرونه دي ځان سره تعلیم راوړی دی په بهر کې ښه زده کړې کړي دي هغه عصري دي که علمي دي هغه باید موږ جلب کړو په دغه ادارې کې دوی نه خدمت وکړو یو طرف ته به افغانستان ته دوی خدمت کړی وي او بل به دوی ناامیده نه وي او بل به د دوی د خپل نفقې دپاره یو حلاله روزي هم پیدا کړې وي او بل طرف ته د افغانستان د آبادۍ د وحدت د دې دپاره به موږ عملي کار کړی وي نو په دې باره کې هم تاسو نه ډېره مننه شکریا ادا کوم او د ټول افغان او د امارت اسلامي او د ټولو شخصي زده کړې پوهنتونونه دي یا مدرسې دي او که اماراتي دي نو دوی باید مهاجرینو سره په هره نوع مرسته وکړي که مالي وي که ځاني وي او که علمي وي او که زده کړې وي په دې باره کې تاسو نه ټول نه توجه غواړم او همکاري غواړم